2/3 ضرب د 4/5. تاسې پوهیږئ چې په عادي حالت کې موږ داسې کسرونه ډیر ساده ضرب کوو. لکه تاسې پوهیږئ چې موږ دې کې څه کوو؟ صورتونه او مخرجونه سره ضرب کوو بیل بیل. ګورئ 2/3 یو کسر دی، دا د 4/5 سره صورت بیل او مخرج بیل ضرب کوو. یعنی 2 ضرب د 4 او 3 ضرب د 5. 2 ضرب د 4 کیږي 8، 3 ضرب د 5 کیږي 15. اوس خو دا ډیره او اسانه پوښتنه وه، خو زه غواړم تاسې ته د دې دغه اصلیت وښیم چې څنګه موږ د 5 برخو سره 4 نیسو او د 3 برخو څخه 2 نیسو او په دې کې رښتیا بیا 8/15 شاملیږي او کنه. نو راځئ چې زه تاسې ته دا وښیم چې په انځور کې به دا څنګه ښکاره سي. اول غواړم چې دغه 2/3 یا 2/3 تاسو ته وښیم. دا په 3 مساوي برخو باندې ویشم، بیا د دې یوازې 2 برخې نیسم چې 2/3 سي. یوه برخه 2 برخې، دا سو 2/3. اوس دلته غواړم چې په دغه 3 برخو کې چې ما ویشلې دي دغه 5 برخې هم پیدا کم چې د 5 برخو څخه بیا 4 برخې نیول سوي دي. دغه 5 څنګه په دې 3 کې پیدا کمه چې هره برخه د دې 3 په 5 برخو باندې وویشم. په 5 برخو باندې وویشم. 1 2 3 4 او 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 او 5. اوس راځي چې حساب کو دا ټولې څو دانې سوې. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. نو موږ ته د دغه حاصل مخرج یې راکه چې رښتیا دلته 15 خانې راکړي، موږ ته 15 برخې موږ ته راکړي. اوس موږ ګورو چې دغه 15 برخو څخه څو دانې رنګه سوي دي. هغه برخې چې رنګه سوي تاسې حساب کړئ. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. یعنی دغه 15 دانو څخه 10 دانې رنګه سوي دي چې دا 10 15 یا 10/15 جوړ کړی، خو زمونږ یوازې 8 په کار دي ځکه زمونږ دغه حاصل چې دی 8/15 ده. نو د دې یوازې 8 خانې مونږ نیسو. د دغه 15 چې 10 دانې رنګه سوي د 10 څخه یوازې 8 دانې نیسو. ګورئ څو سوې؟ 1 2 3 4 5 6 7 او 8. نو دلته منګه 8/15 پیدا کړئ. اوس راځو اول 4/5 پیدا کوو، بیا پکې 2/3 هم په نښه کوو چې آیا په دې کې هم موږ ته 8/15 راکولی سي، 8/15 په دې کې شاملیدلی سي او کنه. ځواب غلط دی. ګورئ دا په 5 برخو باندې زه اول ویشم، بیا د 5 برخو څخه یوازې د دې څو برخې نیسم؟ یوازې 4 برخې اخلم ځکه 4/5 دی یا 4/5 دی. 2 3 4. صحیح ده؟ دای 4 برخې سوې. په دې کې زه غواړم چې دغه 2/3 هم پیدا کم، یا په اصل کې دغه 3 پیدا کم، دغه 3 برخې. لکه څنګه چې په 3 کې مې 15 پیدا کړې، په دغه 15 کې 3 پیدا کوم. څنګه چې د دې هره برخه په 3 نورو برخو ویشم. راځئ چې دا په یو بل رنګ وښیم. ګورئ چې آیا رښتیا موږ ته بیا دغه 15 برخې چې د حاصل مخرج ده راکوي او کنه.
حساب یې کوئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ډېر ښه بیا یې موږ ته 15 راکړه او څو دانې دې کې رنګه سوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دانې د 15 څخه رنګه سوي چې دې ته موږ څه شی ویلی سو دې ته موږ 12 15 ویلی سو خو زموږ یې څو یوازې پکار دی یوازې 8 نو راځئ چې یوازې 8 پکې په نښه کړو 1 2 د دغه 12 څخه 3 4 5 6 7 او 8 نو د دې ځای موږ پوه سو چې په دواړو کې موږ 8 پر 15 یا 8 15 هم پیدا کوی سو نو ځکه دغه زموږ ځواب هم صحیح ده او کومې ضرب عملیې چې تاسې ترسره کوئ دا په اصل کې د دغسې یو شي معنی ورکوي